سلامونه ګرانو دوستانو مینوالو او لیدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ باست او د صحت جامې به مو پر تن وي. دوستانو تاسو ته مې نن داسې یو اپلیکیشن راوړی چې څنګه تاسو کولی شئ د یو چا د مخ نه ایموجي سټیکر هغه تاسو ریموف کړئ یا یې ایسته کړئ. یعنې که څوک خپل مخ باندې سټیکر یا ایموجي پرېږدي او تاسو ته خپل عکس راولېږي، تاسو به د هغې د مخ نه د ایموجي او سټیکر څنګه ایسته کوئ. نو دوستانو که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، لومړی زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې هم در سره شیر کړئ تر څو نور خلک هم ورڅخه استفاده وکړي. نو دوستانو راځو اول طریقه شروع کوو. د دې دپاره به دوستانو تاسو اول راشئ، دوه اپلیکیشنو ته تاسو ضرورت لرئ چې د یو نوم دی پیکزل لیب، دغه کوم شین چې تاسو ګورئ دغه پیکزل لیب، یو دا اپلیکیشن دی او یو بل اپلیکیشن دی دوستانو دغه لاندې وګورئ ایموجي فیز ریموور. دغه دوه اپلیکیشنونه دي دوستانو، دا به تاسو انسټال کړئ د پلی سټور نه. په پلی سټور کې د لاسرسي وړ دي دا دواړه، نومونه یې درته ما وښودو، دا د ښکاري درته دوستانو. نو د دې طریقه چې دا دوستانو ډېره مغلقه ده. دا طریقه به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به څنګه د مخ نه ایموجي ایسته کوئ. اول به دوستانو تاسو راشئ، زه به اول دا ډیټا دلته بنده کړم. تاسو به اول په پیکزل لیب باندې کلیک وکړئ. په پیکزل لیب هم چې کله کلیک وکړو دوستانو، تاسو دغه پاس دغه ښي لاس ته 3 ټکي چې درته ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ. دې کې اول آپشن دی دوستانو یوز ایمیج فرام ګیلري، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړو دوستانو دا وګورئ ما تیار یو عکس ما سره دی، په دې باندې به کلیک وکړم. زه غواړم چې د دې د مخ نه دا ایموجي ایسته کړم. دا کوم ټکمار دغه علامه چې لاندې تاسو ګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ. دا عکس چې کله راغی دوستانو پاس دغه چپ لاس ته د جمع علامه وګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړو دوستانو دې کې ډېر آپشنونه دي. په دې کې یو آپشن دی څلورم آپشن شیپس، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړو دوستانو دا ګورئ چارکونجه راغی، دا به تاسو چارکونجه نه کوئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. دغه ګرده کوم شیپ چې دی په دې باندې به کلیک وکړئ. دا به دوستانو تاسو بالکل د دې د مخ ته ور برابر کړئ. دا هم چې دغه دوستانو کله برابر کړو دا به اوکې کوئ. چې اوکې هم که دوستانو دغه علامه ګورئ د جمع په څنګ کې دا د سیو علامه، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې کې دلته تاسو دوه آپشنونه راځي، سیو از پروجیکټ او سیو از ایمیج. په دغه دویم آپشن باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړو دوستانو دا به تاسو اول سیو کوئ په ګیلري کې. دلته به تاسو کلیک وکړئ، په های کې به یې پرېږدئ دوستانو. دا هم چې په های کې پرېښود سیو ټو ګیلري به یې کوئ. دا عکس دوستانو په ګیلري کې سیو شو. نو دا چې کله سیو شو دوستانو تاسو به د دې ځای نه بیک لاړ شئ. تاسو به راشئ دغه بل اپلیکیشن چې دی ایموجي فیز ریموور، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړو دوستانو دلته چې کله راغلی په دې سټارټ باندې به کلیک وکړئ. په سټارټ هم چې کله کلیک وکړو دوستانو ګورئ اول تاسو نه هلته پوښتنه کوي دا کوم عکس چې تاسو ایریز کوئ دا د مخامخ نه دی که نه څنګ خوا نه دی. نو زما دا کوم عکس چې دی دا مخامخ دی، په همدې مخامخ باندې کلیک کوم. دلته دوستانو تاسو نه پوښتنه کړې ده، وایي دا کوم دا څوک چې دی د عکس کې دا فل وایټ دی، میډیم وایټ دی، لایټ براون دی او که ډارک براون دی. نو زه دوستانو په دې زما په فکر باندې میډیم وایټ دی. په دې چې ما کله کلیک وکړو په دې عکس باندې به کلیک وکړم، د ګیلري نه زه اوس عکس راخلم. دا وګورئ دوستانو زه اوس راځم، دغه عکس دی ګوره پیکزل لیب نه ما سیف کړی و، دغه دی، په دې کلیک کوم. دغه عکس ګورئ دوستانو دا کومه دغه چې تاسو ته درکړی دی دغه دا به د دې په منځ کې ښه صحیح تاسو برابر کړئ. دا زه غټوم، دا مې چې ښه برابر کړو دوستانو دا پاس ښي لاس ته دغه علامه ګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړو دوستانو دا زه صحیح برابر کړم. اوس به تاسو دوستانو دلته چې تاسو کلیک وکړو دا وګورئ دوستانو عکس یې ایریز کړه ماته. دا وګورئ ایموجي بالکل د مخ نه ایسته شو. د دې د خپله قواره په دې کې وښکارېده دوستانو. نو دوستانو دا طریقه چې ما درته وښوده که چېرته مې ویډیو خوښه شوې وي نو دوستانو سره یې هم شیر کړئ، زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ او د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.